سلامونه قدرمنو لیدونکو، زه وږمه صبا عامر د پراګ نه تاسو سره مخامخ یم. نن غواړم د سمیر شینواری سره د جرمني کې افغان ځوان دی اوسېږي د آنلاین ودونو په ارتباط باندې ورسره خبرو کوم چې څه رقم ځوانان کولی شي آنلاین ودونه وکړي، امکانات یې څومره دي او څنګه کولی شي خپلې افغانې مېرمنې هغه نجونې چې د دوی په وطن کې خوښېږي هغه څنګه کولی شي چې خارج ته یې راولي او خپل ګډ افغاني ژوند سره شروع کړي. نو زما دا مرکه به له ما سره تر پای پورې تاسې وګورئ، خو ځینې پوښتنې نورې هم ورسره شته. سمیر جانه، ستړی مسې چې تا زما بلنه ومنله او مصاحبې ته راغلې، را حاضر شولې. دا راته په شروع کې ووایه چې په وطن کې د کوم کلي او دلته په کوم کلي کې اوسېږې، د جرمني دواړه نومونه راته واخله. زما سلامونه تاسو ته ډالۍ وي او لیدونکو ته. زما نوم سمیر تخلص شینواری، زه د ننګرهار ولایت د اسکمینې ولسوالۍ د تنګي د کلي نه یم. ډېر ښه. او دلته په جرمني کې په کوم کلي کې اوسېږي؟ دلته په کولن ښار کې. کولن کې اوسېږي. ښه، ډېر ښه. څو کاله کېږي چې راغلی دلته جرمني ته؟ تقریبا څه کم 2 کاله وشول. 2 کاله وشول، یعنې ډېره موده شوله. څنګه دي اسنادونه دې پوره کړل؟ تر اوسه قبول شوی که نه؟ قبول شویم هغه ستونزې حل شوي دي. د هغه په اړوند باید پوښتنه کوم چې فامیل دې در سره دی، کورنۍ دې که نه یوازې دلته اوسېږي؟ نه، زه دلته یوازې، مور پلار په افغانستان کې دي، زما یو 2 ورونه دي هغه دلته راسره دي، جدا دي دلته. خو د اروپا قانون باندې تاسو پوهېږئ، هر څوک ځان ته باید ژوند وکړي او زه ځان ته وکړم. ښه. څنګه د واده په اړوند باندې وایي چې واده دې کړی دی، کوم شکل دې کړی دی؟ لیدونکو لپاره به، د ما لپاره به جالبه وي. واده مې کړی افغانستان کې، مېرمنه مې هلته ده. دلته داسې قانون دی په آلمان کې، یو څوک وغواړي واده وکړي خپل هیواد کې، نو هغه د قبولۍ په اساس باندې په کومه ماده باندې قبول ده، آیا دلته د تللو د سفر اجازه ورکوي افغانستان ته که نه، په هغه اساس باندې. لکه زه اوس ما ته اجازه نشته زه افغانستان ته لاړ شم، په ده چې سیاسي ورته وایي، په هغه کومه ماده باندې چې قبول یم تلای نشم. ما چې غوښتل واده وکړم مجبور دو په قانون کې باید زه وکالت خط جوړ کړم او نکاح خط جوړ کړم، دو ته ثبوت شي چې دا دی ما واده کړی، اما زه حضوري نه وم. 2 رقم ته یا حضوري یا وکالت خط په اساس. ما خپله هم په وکالت خط په اساس باندې نکاح خط جوړ کړی، واده مې کړی. دا افغانستان ته نشم تللی. لکه دا آنلاین واده دی؟ آنلاین دو په قانون کې ورته وایي، او د ثبوت خاطره چې ته باید سند د واده ولرې، وکالت خط باید خپل مربوطه سفارت یا کنسلګرۍ نه باید جوړ کړي، هغه بیا افغانستان ته لیږي رسمي مکتوب چې ته باید نکاح خط جوړ کړي، دو ته بیا ثبوت شي. ښه، ډېر ښه. بیا څنګه بیا امکانات شته دی چې ستاسو مېرمن له افغانستانه راشي؟ دلته امکانات یې څومره دي؟ زر تر زره کېږي دا مسایل مخته وړي، او یا که نور خلک چې ځي راځي بیا ډېر زیات وخت غواړي، کوم یو اسانه دی؟ په عموما کې زمونږ د افغانانو دپاره د دې ستونزې ډېرې دي د ملي فامیل راوستلو، لکه که چا خاوند وي، لکه ښځه وي، لکه اولاد وي. اوله مسله دا ده چې دغه اوس د طالبانو د راتګ سره چې اوس په واک کې دي، نړیوال دو نه پیژني، په رسمیت نه پیژني. ستونزه دا ده چې هغه کوم حقوقي مسایل ما چې مخکې وکالت خط جوړې ته بیا د افغانستان ته لیږي، هلته نکاح خط واخلي، هغه کوم دفاتر چې دي وخت دا پکې نیسي نکاح خط تر څو جوړ سي، پس د هغه نه اوس په افغانستان کې توضیح د نکاح خط هم نشته، نه یې ورکوي. مجبور بل هیواد ته سفر وکړي، لکه پاکستان، هند شو، ایران شو. دغه د افغانانو ستونزې دي، وخت نیسي. نکاح خط چې آماده شو، ته مجبور د آلمان، په آلمان کې قانون دی ته باید آنلاین د دو سفارت سایت ته لاړ شي، یو سایت لري خپل، ته باید د دپاره د مصاحبې د انټرویو د ورځې دپاره وخت واخلي. دا وخت هم پاکستان کې تقریبا ما خپله 3 کلونو نه ډېر انتظار وکړ یو انټرویو دپاره، تر څو یو انټرویو راشي.
پس هغه نه بیا کوم حقوقي مسایل چې دي اسنادونه آلمان ته راشي دا د آلمان قانون ده تاییدوي که نه تاییدوي چاته ویزه ورکوي چاته نه ورکوي دا د دوه پرېکړه ده اما ستونزمن کار دی افغانانو ته دا یو لویه غټه ستونزه ده افغانانو ته اوس مو څنګه دی کارونه مو یو څه مخته تللي دي مطمئن انتظار کوي چې زر تر زر اورېندار راشي انتظار یو ویزې دپاره انتظار یو تر څو ویزه وشي او راشي ښه راغللو د زده کړې څومره زده کړې مو کړي دي په افغانستان کې تر کومه کچه پورې افغانستان کې مې تر لیسانسه زده کړې کړي او فارماسي نه فارغه یم لیسانس یو شخصي پوهنتون هغلته مې زده کړې کړي ښه څرنګه لکه ته دلته دا د راغلی اووه کاله دې تېر کړ زمونږ دا کدرونه چې دي لکه په افغانستان کې دي هلته په ښه پوستونو باندې واقعا بااستعداده ځوانان دي هغوی چې دلته راځي د دوی لپاره دلته د تحصیلاتو چانس څومره دی په دې بهرنیو هېوادونو کې او اکثر یې بیا کار کوي ځینې تحصیل نه کوي د دې دوی ته امکانات نشته دی د تحصیلاتو او یا که دوی په خپله نه غواړي د دې په اړوند باندې کرت وایي هغه کوم کدرونه یا چا چې خپل هیواد کې زده کړې کړي وي یا تحصیل یې کړي یا مسلک باندې پوهېږي د هیوادو کې تاسو دا طبیعي دا معلومه ده ټول اروپا کې دا قانون دی بهرني هیوادو دپاره لکه افغانستان شو یا اسیایي ملکونه پاکستان شو یا ایران شو د دو زده کړو ته دومره اهمیت نه ورکوي تر څو دو په قانون کې دلته ته زده کړې ونه کړې او موږ افغانان چې د هیوادو ته راځو کډوال شو مجبور دو په قانون په اساس باندې د ژبې زده کړې دي بیا مسلک ته آمادګي ده او هغه کوم زده کړې مې چې هلته کړي دي هغو ته دومره توجه نه ورکوي مجبور ته مخته زده کړې وکړي او وروسته د ستاسو په خبره باندې ولې بل څه مسلک وي ولې بل څه کار کوي اقتصادي ستونزې وي مجبور ته کار وکړي دلته هغه خپل مسلک کې څوک دومره نشي کولی خپل زده کړې وکړي هغه څوک اقتصادي ستونزې ونه لري هغه کولی شي خپل مسلک کې مخته زده کړې وکړي که هغه کسان لکه چې زده کړې وکړي لکه اقتصادي ستونزې نه لري دلته لوړې زده کړې وکړي بیا څنګه په دې دفترونو کې یا په وړاندې ژوند کې دلته د دوی هېوادونه لکه آلمان یا نور هېوادونه که یو آلمانی ماستري اخلي او یو افغان هم همدلته ماستري اخلي دوی ته داسې توپیري چلند خو به نه وي پکې لکه خپل اقلیت خپل آلماني ته ورکوي یا په دویم لاس کې افغاني ته ورکوي تر یو ساعته پورې ورسره مخ ولې ځینې وخت موږ ګورو افغانان په دې خارجي دفترونو کې د خارجي هېوادونو کې دومره ډېر پرمخ نه دي تللي دې باره کې که راته وایي دلته سته دی پیژنم داسې افغانان څه اولادونه یې دلته پیدا شوي دي او همدلته سبقونه خپل ښوونځي ته تللي دي او مسلکي زده کړې کړي دي هغو داسې خاصه ستونزه نه لري په ده چې ماشومان که دلته پیدا شوي هغو ته د دې هېواد تابعیت ورکوي دا فکري لحاظه دا ورسره تشویش نه وي چې زه کار باید دلته وکړم د دې تابعیت واخلم دا یو شرایط یا معیار دی د دولت لخوا هغو کړی شي مخته څه ستونزه نشته ښه ډېر ښه څنګه راشه درشه د وطن سره څنګه پالې کار کوي هغوی کورنۍ سره راشه درشه څنګه ده که ورځني ژوند کې سهار راپاڅې د خوبه یا مونځ وکړې او بیرته یا درس وي یا کار ته چې ځې طبیعي ده چې مازدیګر راخلاصېږي سړی کور خواته راځي او بیرته د ورځني ژوند کې مصروفه کېږي نو کور سره یو تماس نیسو اول یې اخلو او نور دومره ډېر څه نه کېږي په دې چې مصروفه اوسې مصروفه یې دلته څنګه افغانانو سره د اړیکې شته ځوانان څه وایي د هغوی سره که نه داسې ځان ته ګوښه یې نه لرم په اړیکو کې یم څوک چې دلته راسره ژوند کوي ورسره په اړیکه کې یم او بس څوک رضایت لري او څوک ناراضه دي بس فرق لري فرق کوي څنګه د روژه هم دا د مسافري کې راغلله روژه ماتې یا پشلمی کوم یو یې درته اسانه دی تا ته روژه ماتې اسانه دی چې تیاروي او که پشلمی اوس عادت شوي شکر الحمدلله روزې میاشت ده برکتي میاشت ده ورسره خوشحاله یو ارامه یو بس ځان معیار کړی څه ستونزه پکې نشته نه کوم یو اسانه دی پشلمی که روژه ماتې روژه ماته یې اسانه ده او وږی اوسې او تږی اوسې او څه خورې
څنګه د روزه لکه دلته خو وطن کې خو ماحول د روزې دی نو بس د باندې ځای ټولو خلکو روزه نیولې وي سړی داسې احساس نه کوي که نه صرف په عبادت باندې خو دلته چې بیا ګوري لکه ټول ماحول د روزې نه ټوله بوزه یې خلک که نه په کار او وظیفه کې څنګه در باندې سخته خو نه تمامېږي سخته ده طبیعي ده کار کړی وږی کېږي تږی کېږي لږه سخته تمامېږي نوره شکر ده ښه تېرېږي او ماحول ستاسو خبره د باندې داسې د هغه خوند چې په هېواد کې د روزې ماحول ټول روزه وي اذان اوري عبادتونه دلته هغه خوند نشته دی څنګه د هغه لپاره د کار څه کار کوي لکه دلته اوس په کوم کار باندې بوخت دی صنعتي شرکت د عمل ته مصروفه د کار یم د ورځې څو ساعته کار کوي زموږ افغانان اکثر ډیر کار کوي لکه شاقه کارونه کوي اتلس ساعته کار کوي تر هغو چې ډیرې پیسې وطن ته ولیږي که نه ولې په کمو پیسو باندې خو چې کار کوي دلته تیله ځان وساتي که نه نه کېږي مشکلات ډیر دي تاسو د ورځې څو ساعته کار کوئ کار ما کړی مخکې اوس هم دا کوم کار کې چې یم هفتې څلور ورځې 9 ساعته ده بیا جمعې په ورځ باندې 7 ساعته ده ډېر ښه نو دا دی چې راشه درشه دې د ورونو سره ډېره ښه ده او ښه ده شکر ځو او راځو تګ راتګ ښه ډېر ښه څه هیله لرې لکه د وطن کې د څه شي هغه کړي چې د وطن څه درته یادېږي چې تازه اوروي خامخا خلک خو کورنۍ خو طبعا واضحه خبره ده نور داسې خاص کوم شی ده چې هر وخت د تا په ذهن کې راسي او ته که په کار کې یا چیرته د ارمان کوي چې اوس کاش کې وطن کې وای او دا شی مساعد وای هغه ارمان دې راته ویلی شي وطن خپل وطن خاوره مور ده د مور ارزښت لري پکې عمل ته پیدا شوي یو غټ شوي یو لوبېدلي یو نو خپله هر څه رایادېږي هر څه د خلکو مینه تګ راتګ دا لکه خواړی لکه ناسته چیرې چې تلې دا ټول هر څه رایادېږي کله کله رایاد شي ډیره مننه دا چې ما سره حاضر شولې او ما سره د مسافرۍ خاطرې را سره شریکې کړلې خدای دې وکړي چې هر څه سم سي او زموږ اورېنداره راسي مشترک ژوند شروع کړي له دې تنهایي نه راوځي خوشحاله ژوند درته غواړم ډیره ډیره مننه خوشحاله اوسئ تاسو ته هم ښه شېبې ښه وخت غواړو مننه ډیره مننه قدرمنو لیدونکو چې تر دې ساعته پورې زما او د سمیر شینواري مرکه مو ولیدله دا لړۍ خلکو خوښه کړه ما د دې لپاره د دا لړۍ به زه جاري ساتم نو هغه افغانان هغه ځوانان چې دلته په خارج کې اوسېږي د افغانستان د باندې او یا په افغانستان کې دننه دي په مختلفو مسایلو باندې که غواړي چې وږمې سبا ورسره خبرې وکړي د سکایپ د لارې نه نو خپل ادرسونه او خپل تماسونه زما د فیسبوک ادرس د لارې نه ما سره په تماس کې اوسئ زه ستاسو په خدمت کې یم ډېره مننه چې تر دې دمه تاسو خپله مرکه واورېده